الحمد لله لحضرة الجلالة، والصلاة والسلام على أفضل الرسالة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآية. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا دا ټولو علماء دا مجلس دا ګډونوالو پر اجازت. محترم سامعینو، الله جل وعلا د تل لپاره حق پر باطل باندې کامیاب ګرځولی، حق اعلی ګرځولی، حق اوچت ګرځولی، باطل مغلوب ګرځولی، ناکام ګرځولی. ځکه الله فرمایي: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. همداراز الله په قرآن کې فرمایي: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من حق را اخلو باطل باندې ولو تر څو پورې د باطل مغزه باد شي. الحمدلله د افغانستان قهرمان اولس د دې آیت مصداق ګرځېدلی ده. تیر 2 کاله د مخه د افغانستان نه مقدس خاورې نه د اشغالګرو ټغر ټول په افغانستان کې یو سرتاسري امن راغی، اسلامي نظام حاکم شو او سپین محمدي بیرغ رپاند وګرځېده. محترم سامعینو، پر مونږ تاسو لازمه او واجبه ده چې د اسلامي نظام شکریه ادا کو. الله ته په سجده سو د اسلامي نظام شکر ادا کو، ځکه الله قرآن کې فرمایي: ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. محترم سامعینو، د همیشه لپاره د حق او د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر مسلمانانو بېساري قربانۍ ورکړي دي. که موږ تاسې د تاریخ صفحې راواړو، د صحابهو تاریخ ته وګورو، د صحابهو دا شی قربانۍ ورکړي. د خپلې د واده د لومړۍ شپې ناوې یې کونډ نه پرېښېده، خو لیکن د اسلام او د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره خپل ځان قربان او خپل سر یې فدا ګرځولی ده. حضرت حنظله صاحب په واقعه کې راځي، د ده د واده لومړۍ شپه وله. سهار چې له خوبه راجګ کېږي، د احد په میدان کې د غزا شور جوړ ده، د ده وینه په جوش راځي او آس باندې زین کړي او په جلتۍ سره روانېږي. خپله بیبي غږ ورته کوي: وا حنظله، ما خو نه لیدلی نه، وا حنظله، ما خو ستا مخ لیدلی نه ده، زه خو ستا په کردار نه یم خبره، ته ما چاته پرېږدې. حنظله صاحب فرمایي، حنظله صاحب فرمایي: وا بیبي، دا مخ چې د رسول الله طرف ته واوښت، بیا بل طرف ته نه اوړي. دومره سخت قربانۍ یې ورکړې. هغه و چې الله کله شهید کړ، الله دومره لوړ مقام ورکړ چې غسیل الملایکه یې وګرځاوه. محترم سامعینو، الحمدلله ثم الحمدلله چې دغه مظلوم افغانانو او دغه د افغانستان مظلوم ولس هغه د صحابهو 1400 کلن مخکینی تاریخ را ژوندی کړ، د صحابهو تاریخ یې را ژوندی کړ. د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره بېساري قربانۍ ورکړلې. د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر د سر سړي قربان کړل، علما شهیدان شول، طالبان شهیدان شول، میندې بورې شولې، پېغلې کونډې شولې، ماشومان یتیمان شول، په زرګهاو په زرهاو ځوانان مو شهیدان شول، فدایان شول. د دغو قربانیو برکت و چې الله تعالی په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم کړ او دغه سپین محمدي بیرغ نن موږ ته رپان ګرځولی. د
دا شی په مفتو نه ده راغلی. په دغه بیرغ باندې د دغه نظام لپاره وینې تویې شوي دي، اوښکې تویې شوي دي، د هغو اوښکو برکتو، د یتیم د آهونو برکتو چې الله دومره ستر نظام په موږ پیرزو کړ. لکه څنګه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره دومره سترې قربانیو ته ضرورت و، نو اوس د اسلامي نظام د حفاظت لپاره، د اسلامي نظام د قوت لپاره سترو سترو قربانیو ته ضرورت ده. د اسلامي نظام د حفاظت لپاره که د سر سودا وه، که د ځان سودا وه، که د مال سودا وه، د هر څه ته به تېرېږو، لیکن بیا به الله موږ تاسو باندې دغه اسلامي نظام ته بقا نصیب کوي او دغه اسلامي نظام به ساتل کیږي. نو زه خپل تقریر په یو شعر باندې ختموم. وای اسمان راړنګ کړه غرونه ټول په حرکت راوله، اسمان راړنګ کړه غرونه ټول په حرکت راوله، که عمارت ړنګېږي خدایه نور قیامت راوله، که عمارت ړنګېږي خدایه نور قیامت راوله. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.